زه به تاسو سره خپل یو غزل شریکم، خو د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه چې سخت کال بارودو لوګي دومره وکړل، سخت کال بارودو لوګي دومره وکړل چې په رنجو چا سترګې تورې نه کړي، او سخت کال د وینو باران دومره وشو چې چېرته چا نکریزې پورې نه کړي. ځمکه تیاره ده که اسمان له سرو ورونو ډک دی، سحر به بیا راځي فطرت له امیدونو ډک دی. او ما ته یې وښایې د چا په سر یې وتړمه، ما ته یې وښایې د چا په سر یې وتړمه. پټکي بلها دي هر دکان له داستارونو ډک دی، او زه په خزان کې ننداره د پسرلي کومه، ستا په راتلو سپېره مکان له سرو ګلونو ډک دی. او په دې خفه نه یم چې څوک یې د لوستلو نشته، په دې خفه نه یم چې څوک یې د لوستلو نشته، په دې خوشحال یم چې مې کور له کتابونو ډک دی. په دې خفه نه یم چې څوک یې د لوستلو نشته، په دې خوشحال یم چې مې کور له کتابونو ډک دی. او زه د کوم مخ نه دوړه وڅنډمه کومه پرېږدم، زه د کوم مخ نه دوړه وڅنډمه کومه پرېږدم، په غونډۍ ناسته یاره کلی له ګردونو ډک دی. او چې د سپوږمۍ په لور الوت کوم وزر مې سیزي، چې د سپوږمۍ په لور الوت کوم وزر مې سیزي، زما اسمان زما د ځمکې له وهمونو ډک دی. او آخري مقطار ده د ستر خوشحال فکر یې مخکې یوړو مخکې درومي، د ستر خوشحال فکر یې مخکې یوړو مخکې درومي، نن د پښتو غزل منګله له رنګونو ډک دی. یقینا چې یو ډېر ښکلی کانفرنس تر اوسه پورې چې کوم ناستې وشوې ډېرې خوندورې ناستې وې، ډېرې علمي ادبي هر پهلو باندې ډېر ښه بحث وشو. نو زه په دې باندې پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزي صاحب ته، عابد افریدي او ثاقب افریدي، بلکې د دې ټولو ملګرو ته ډېره زیاته مبارکي ورکوم. د خبرو وخت نه دی، خبرې نه کېږي.